ور سره بخجون تیرې دا غوړ یو ناشنا حدیث دی هر حدیث دې څو ځله راوړي خدا یو ځل راغلی او د دوه راویانو نه په یو ځل ذکر کړی کنه دې یو حدیث کم از کم دوه ځله راوړي او د جدا جدا راویانو نو دا یو ځل ذکر کړی ما ته دا صرف شمائل ترمذی کې راغلی او د لغات په اعتبار ګرام دی او زه د عائشې بي علم ته حیران یم حفظ ته حیران یم خیارتیا ته حیران یو له زنانه دی په مجلس کې راغلی د یمن او د خپل خاوندانو په باره کې خبرې کړې او دې ته د هر یو یاد دی او الفاظ یې ورته یاد ښځې چې یو ځای شي نو اکثر د خاوندانو په باره کې بحث کوي که چېرته خوشحالې نو د خاوند صفت کوي او که خپه یې ته نو وایي زړه مې ته شین دی بله وایي چې څنګه شین دی ستا نو زما هم شین دا که مادو که بیا به ته پته ولګي انسان سره مزر ته وایم چې الفاظو ته ګوره انسان سره ما ورته وی وګوره که نه بېګانه انا شاقان جلسه 11 امراتن یو ځل زما په کور کې 11 ښځې راغلې فتاهم ناری احدکم فتاقنو دا تړونې وکړه الله اکبر من اخبار ازواجهن شیئا د خپلو میړو د خبرونو کې به هېڅ نه پټو چې څه هغه به وایي هغه هم د بلا بچې ټول استعارې او کنایې او تشبیهات ته به چې متول او مختصر معنی یاد حالت الاولى ښځه وایي لومبی زوجي لحم جمل غص على راس جبل وار لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى ذات چکم غسلی روایت تیار تقی او سنگ موضوع زوجي لحم جمل غص زما خاون پشان د اوخ د غوښې دی بوګه غس بوګه غوښې ته چې غوړوالی پکې ني بوس غوښه نو که غسون شي نو صفت د لحم دی او که غسین شي نو د مجاورت د جمل د وجې نه تنوین جر پې راغلی دې ته جر د جوا وایي نو لحم جملین غسن کنی صفت د لحم دی په واقع کې ځکه یې غسون هم لیکلی دی نو لحم جملین غسن زما خاون مثال د غوښې د اوښ دی بوګه غوښه دا خوله کې چې نه تېرېږي على راس جبل وار راغلی دی ورسره په سر د غر سخت وار دی ته غر ته و چې ختل ورته ګران لا سهل فیرتقى نه غر اسان دی چې په اسانه ورخېږي ولا سهل سمین فینتقى او نه غوښه سره بده چې مازه وچپلی شي یا ینتقى ولا ما چې ینتقى وینه هغې سره زیات مناسب دی وی زما د خاوند مثال د اوښ د غوښې دی او اوښ د غوښه کې بوګه حصه او په غر سر پرته ده نه غر اسان دی چې په اسانه سره یې ورخېږي وی زیاده مفترا چې گفت او نه غوښه قیمتي دی سره یې ولا تکلیف برداشت دا څه وایي دا کړه د صفت کې کې عیب یې کړی عیب یې بیانوي دا هر یو کلام یا په مدح کې یا په عیب کې څرګند دی بغیر د پنځه منعې کې دواړه وجې جوړېږي نو تا نه به دا تپوس کېږي چې دا مدح یې کوي که عیب یې بیان وایي زما د اوښ غوښه بېکاره غوښه او بیا د اوښ غوښه کې بوګه غوښه یا غوړوالی پکې نو بیا هم که په اسانه په پلیټ کې پرته وی نو سړی به وخوري نو د غر د پاسه پرته ده نه غوښه قیمتي ده چې سړی وله تکلیفو کې ورخېږي او نو غر اسان دی چې سړی وي یاره هسې مفت شی دی نو که معمولي دی خو په اسانه ملاوېږي زه ویې خورم تاسو غوږ دی که پوه کمال یې کړی دی که نه ښځه او داسې تشبیه کړې ده چې مولیان یې د پاکستان نشي کولی وی زما د خاوند مثال د اوښ د غوښې دی بوګه بېکاره او د غر د پاسه پرته ده نه غر اسان دی چې سړی په اسانه روانوي وي ځکه خرابه غوښه ده خو په مفت ملاوېږي او نه غوښه قیمتي ده چې سړی وله تکلیف ینتقه هغې غوښې ته وایي چې دا مازغه پکې غوړوالی نو سړی چې چپي نه خولې ته خوږوالی راشي یا فینتقل د هغه ځای نه سړی راښکته
نو دې د خاوند سپکه وکړه په مهذب الفاظو کې اما خاوند بیکاره دی نسواري دی دیم وای حالت الثانیه دیم وای زوجي لا أبص خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر عجره وبجره عظیم کمال کے وی عائشم کمال کے وی زما خاون چیزے لا أبص خبره داغا النشم لیلے إني أخاف ألا أذره ذکر زی اریگم چه زی پری خوده نشم که زی سپکو که موقع خبر شو خو ما بپریدی او زی پری خوده نشم مجبورم او که شورو میں پیوکڑا ان اسکرهو اسکر عجره و بجره او که میں پی شورو کا بیانو میں عجره و بجره بے بیان کم ظاہری عیبونه و باطنی واړه عیبونه دا عجره بجره دی غټه ته وای د بوډا سړي پخپو په مخ او په لاسونو کې چې سرګند شي غټه وینه د زړو خوځو د زړو سړو په لاسونو په کې غټه دغه جوړ شي نو کنه دا عیبونه نه که شورو مې وکړن اوجره او بوجره یعنی عیبونه ظاهري او باطني غټه وار ټول به یاد کړم دا عیبونه ډکته نو د صفاتو کې مت هه وکړه که زم قالت الثالثه دري زوجي على شنخ ان انطق طلق وان اسكت علق زما خاون چې ده شنخ طويل احمق ده شنخ لورته وي قمقه اکثر دا ډینګ سره چې لوري اوچ کړه دا قمقه دی ځا کراچي کې طالب لوټ دی طالبان موته اب الال افلا انظروا ابل كيف خلقت يا غير كيف خلقت را او کوم لور دنګي د په خور کې مولا ده دا نور مولیانو ته دا نوې اوخ مولا نو درې موي زوجي انا شنق زما خاون د جهان او خمخل وګد ان انتقو طلق کدا هغه په مجلس کې څه خبرې کوم یا ته سغوانم نو طلق ما ته ویزه په مخه ده وین اسکتو الله او که چپه من معلق یم که ورته ام نزدېکت را سره وکړو ویزه او که طلب ته نه کوم نو نه مې خزکای نه مې پریدي ای په دغه راغلی که څه ته غواړم پریدي مې او که څه ته نه غواړم خاموشه نه اختیار غواړم نو معلق یم دا خدای د خاوندان نه جوړستلی دی نو ده مدح وکړه که عیب بیان قالت الرابعه زوج سلورم وي زوجي كليل اتهامه لا حر ولا خر ولا مخافه بلاغه وخت ما آیات کړو چې دا بخاری شریف مې وي او خلک یادې دا ګران لغات ته پکې سلورم وي زوجي كليل اتهامه لما دا خاون مثال د شپې د حجاز ته حامد حجاز ته وي دا انت عربو کې شګي دروازه خو ګرمي خو د ماسوتن نه پښپا یخش او شګه زری یخي نو دا سړی د خوب ورزي د سړی پاسې دی نشي نا یا نره هوا بلګي او شپه یخ شګلوړي ملکونو کې دی نو زوجي کلیل اتهامه دما د خاون مثال د شپې د حجاز لا حر نفکی گرمشتا ولا قر سخت یخنی قرد سخت یخنی توي ولا مخافه ولا سعامه نفکی یرشت زت یریګم نه ولا سعامه انا انا غتنګيږي یعنی زه چې څومره خبره کوم نیمه شپې پورې یریګم ته نه ځکه په خاريږي راتنه ولا سعامه ناغه کې تنګېدل چې چپ شمړې خوب راځي نو راته وږي خزه په دې خوشاله چې نیمه شپې پورې خاون سره خبره کوي خیر دې کې نزدېکات پر سره نه کوي ولا مخافه ولا سعامه نتزي یریګم کار راته نه کوي ولا سعامه نرانه تنګيږي نبور کی نو ده صفتو که کنه خاون صفت دما ده خاون مثال ده شپې ده حجاز یخ
حالت الخامسه پنځم وای دې کې دوه احتمال ستنو خیال وکړئ. زوجي ان دخل فاحدا وان خرج اسد ولا يسأل عما احدا. زما خاون چې کور تراش چیتاره او چې بار ته اوسې زماره ده او تاسو نه کوي چې کور مې سپری خو کدا مدح کې نو فحد چې ده د پنرم خوې کې مشهور ده راشي بسودی په آرام نو کور نرم تمره خو چې بار ته اوسې زماره ده د خلکو په حق کې خصم یا چا نه یریږي نه ما سره دا معامله ده چې بار ته اوسې اجرې ته زماره ده تیزن سړی په دې معلومیږي چې کور ته ووري او بار غلې ناشتي په اجره کې او چې سړی کور نرم خوې او بار کلکی دا سړی دی اذا دخل فهدا چې راشي نرم خوې ده او چې بار ته اوسې نو زماره ده ولا يسأل عما احدا تپوس نه کی د خزنه چا واخه د سکراټه پر د سکرټ مولای د سکړه شم سره د خزنه تپوس کې پښمړو ور سره تلی او واخه څه شو پښو کوله ورو ز پښو طلب کوه ده نو د صفاتو که ښا چې کور تراشي نرم خوې ده چې وجري ته وزي بهادر ده تپوس نه کوي د کور د سيزونو نه چې هغه شی سکو یعنی شوم نه دی شوم سره ته پوسونه ډیر کوي ادوانیز د پسو لګا روپې د سو علاوه د سکه دا تپوس نه کوي وای ځکه کور دې لګېدلې وای تاسو خیال کوئ او که دا صفت شو که عیب ته راځي کې نو فاحده چتا وي په جما کې مشهور دی راتلو سره په خزاړه میږي وین داخله فاحده شراشی بس علمیگی کثیر الجماع ده وین خرج اسد او چې بار اجری ته اوزی غضبناک ده زمری همیشه سر کې درد غصه نو غصناک ده ولا يسأل عما احدا دې تاسو نه کې چې ما کور څه پریخو یعنی خزنه دا تاسو نه کې چې ساس خورلو سونو یعنی بے پروا ده نو فاحدا راتلو سره کثیر الجماع او واتو سره غضبناک زماره ده او به تاسو نه کې چې ما کور څه پریخو بے پروا ده نو دې کې زمره نو پکې مدح جوړيږي هم پکې زم جوړيږي نو به احتمال د مدح شو او به احتمال د زم شو نور ټول خو بیانونه چې دي یا مدح یا زم او دا څه شی دا ډول دي وخالت السادسه شپږم وای دا شی بي کمال لیکم هغه ټول نه د کمال زیات زوجي اكل لفا وان شرب اشتفا ولا من استجعل طفا ولا يجل كف ليعلم البس زوجي اكل لفا زما خاون چې په خوراک شعر سره جمع غټه غټه نوړې لکه د پښوګانو سرونه نو لفیف پیجنه کن لفیف مفروخ و مخرون پا صرف کی رازی بحر پیلت یوزه و یاکونون لفا لف جمع تاوی و اذا اکل لفا چی سخوراک شنو آغار سرا بدل کی را موٹی کی و انشرب اشتفا او چی پسکولی شنو لوخی اچ کی استفاد دیتا ہوئی چی لوخی چپار شروع کی نو چپ چپ خالی شروع کی لوخی چی اچ چی کا یعنی خوراکی اس کا کی دے اکول او شروب دے خیٹو دے نین اکنا نفا که خوراک کئی نو ارسو خوری وین شرب اشتفا او کسکی نو هر سوس کی وین استجعل تفا او چه سملی بسر آغن بلاست یعنی خبرم نکی ما سره مجلسم نکی ذکر دا اکول او شروب سره خیٹو چی دی اگر خوبم دیر ورزی نا پا مخو دی بیا راغون ملاستی وین استجعل طفا او چه سملی نو راغون ملاستی ولا یولج الکف لیعلم البسا لاس ما ترل نرانس ریکی چه معلوم که دزلت تکلیف زما چه تسنگه مانا تپوس نکه ذکر اتلو سر او دی سر خزی رسینی لگوتی وروی تپوس نو که سنگه وست سنگه وشپس ایدار دیزن
لاس نرانا نباسی ولا یولج الکف لیعلم البس بس غم نظرتا ہوئی انما اشکو بسی و حزنی الاللہ نرا دنکی سنیز اواتا لاس لیعلم البس چه معلوم کی بے قراری دا زلزامہ نو دیم دغو کا عیب بیان اخف محذب الفاظو کی قالت الصحابه وموي زوجي قيايا وعيايا طبعا كل داء له داء شجك وفلك وجماك وللك زوجي قيايا زما خاون يو گمراه ده غي گمراه ته او قالت عيايا عيني ويك غيني عيايا كما قالت زما خاون يو سرکشه یا داوی زما خاون یو قمقل ایاغه قمقل ته وی چې خبرم نه ورسي دې ته مونږ پښتانه لولا وایو طبقه دې ته وی چې جما چل نه ورسي په خدای ټول ور پروزي نو خدای په تنګي شمالي اتحاد والا کار کوي لب بلب سینا بسینا رسم افغانی کنم نو بس دی پر پروزی نو سامانونه تی لري دغه چې په خدا ور پریوته ټول نو هغه رست اندامونه کو جدا شي نو یې چل نو ورزي د جما طبقه لولاده ساده په خدا ور پروزي خو له پتنګي کوئی ساده را نو وکړه نو زوجي قيايا زما خاون یو سرکشه ده او عيايا یا قمقل ده طباقه لولا ده ده جما چل نورسی کل داء له داء هر مرض ده مرض ده سترګي خیچنه خلیص ها ورګونه تبینه ونی ټي بي مرض نو ده مرضونو جاله ده کل داء له داء هر مرض ده مرض ده وی چې په والو راشي شجک او فلک او جماک وللک شد سر زخم ته وي که په سر وړل فلک فلول د اډو کو ماتول ته لاس په او که لاس په در لمات ک او جماک وللک او کو دواړه در سره وکړل یره دوه خامہ خلې چې لرګي راوالي کنه به سره په د نګوري خلق وال کې خو خزه په کناټ وي یا پښې وي یا څه دب کشپ کوي نو که سره در لمات ک کلاس پیدا الله مات کړ او کو دواړه در سره وکړ نو موږ خامخل سړي باندې وی اورېدل شجکه شج سر زخم ته وي که سره دل زخمی ک او فلکه ک ناس پیدا الله مات کړ فلول ماتې دوه توي بهند فلول من خراء الكتائب یادم نه کنه بخاری کې او جماع کل لک او که دواړه در سره سره دل مات ک او لاس پیدا ان چې په والو شنو به پیګ نه چې کم دی بز غزار کوم یعنی خلک احتیاط کوي که خزه حامله و په خېټه دیواله بچي ورځي قمقل قالت الثامنه اتموي زوجي المس مس عرنب والريح ريح زرنب زما خاون داس نرم دی لکه سوچ نرمه لاس پیچ په لکه د سوي پیجنه که سوي او وړو کې شي د پښو پشان اډیره نرمه نو چې لاس په دې لکه درې خمو پشان زما خاون چې دی هغه داس نرم دی لکه د سوي داسونه پیخ کوله والريح ريح زرنب او بوی د کشمالو دی زرنب بوټي دی خوشبو بوی کوله بدن نرم نو صفات وکړه د دې صفات قالت التاسعه نهموي زوجي رفيع العماد طويل النجاد عظيم الرماد قريب البيت من النار زوجي رفيع العماد زما د خاوم د خیموستنی اوچتی دی طویل النجار پټه د کمربند وګدا ده عظیم الرماد ایری د ډیرانی ډیری دی قریب البیت من النار کوری نزدې دی وجریتا ما وجریتا وي دا عربو په لوړ دنګ سړی خو او ویم لوړ دنګ سړی خخ کاری چې باقی بدنه برابرې
نو رفیع العماد د خیمه ستنې لوړې دي نو لوړ دنګ ځکه خیمه د چا لوړې وي چې قامت یې لوړې کنه لوړ سړی خو لنډه خیمه نه جوړي د پیشو په شان پکې ګرځي او طویل النجات کمر باندې لوی ځکه لوړ دنګ دی نو کمر باندې لوی او عظیم الرماد دا تلخیص کې بتاس ویلي دا کنایه د سنه ده سخاوت نه ده ایری د کوری ډیری ایری د چا ډیری چې اخلي پخلي ډیری او اخلي پخلي سوق کوي چې ملمانی ډیری او ملمانو د چا ډیری د سخی سړي د شم سړي خونه نو سخی او خریب البيت من النار نادی او ناد اجری ته وي اجری ته کور نږدې ده نو کې نزدېکت معنا دا چې د اجری ټول خدمت دی کوي چې ست ضرورت خلک او پلان کې کارمن لکه نو کور اجری ته نږدې ده اوس که پرشتیا نږدې وي او کنه وي خو کنایه ده سنه ده د خدمت او د سخاوت نه ده نو د خپل خاون صفات وکړه نو د حمد حشوا وخالة العاشرة لسموي زوجي مالك وما مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المصارك إذا سمعنا صوت المسهر أيقن أنهن حوالك لسموي زوجي مالك زمان خاون نمدي مالك وما مالك ده مالك بس صفتنا كده مالك خير من ذلك زما مالک د دې ټول خبرونه غوړه ده تاسو چې کوموي د خپل خاوندانو په صفت کې لوی بلن کثیرات المبارک د دوه خان دي خو کور کې پندې دل ډيري کور کې پراتی نمل منو خدمت دفاره قلیلات المصالح سرند لګد همیشه کور کې پرتی وي بار تنزي د مل منو د پيو د حلاله دوه لپاره کور پندې اذا سمعنا صوت المسحر چې دا ساروي اووري आवाज د باجي مسحر باجي ته وي نو يخنا انهن حوالك لو خانو يقين داشي چې اوس بالالیګو چې مجلس کې سرود شروع شي او خان وي اوس په ملالای یعنی سخی سره ملما دوست اجري آباد دي نو چې دمه دمان ناشي مجلسونه جوړ شي دی ولو خان لالي نو د سخاوت او خانه ساتلی کور کې په دې غرضی چې د مېلمنو خدمت په حکم بار سلامته کمی بوزي او کور کې پن ساتلی پیګه نو دې صفات وک زوجي مالک وما مالک خير من ذلك د دې ارسنه خده ان له ابل كثيرات المبارك د دو خان دې چې پندې دل کور ډیر دي او خلیلات المصالح سرنه د سرن زینه لګ دي اذا سمعنا صوت المسحر چې ووري आवाज د باجي په مجلس کې نو اخنا انهن حوالك دو خانو یقینا شي چې اوس په ملالای قالت الحادية عشر يولا سموي الذي يولا سمي كنيا زرعة او حديث مشهور دي بحديث زرعة الذي يولا سمي ببيان دام بخاوندانو سره واده شوی ده او د دوړو صفت کې خدړم بزیاته کوي او حضور مبارک د خپل ځان تشبیه د سره ور کړی ده عائشه ته وی د ستاره پاره دا سیم لکه ابو زرع او ام زرع په قربان ته زمانه پاره دا غینه زیات خې نو حضور د ټول بیان اوریدل ده دغه چې خزلاله نبی کریم رحمه ورته الوه دا هغه ته وګه خو او چونکه خزنه معلومه وي نو غیبت کې داخله هم ندی راغله مسافر لار دې نمونه چاله وتل نه خاوندان معلوم نو که سړی داسې بیان کې د مبهم نه دې غیبت نه نو قالت الحادية عشرة يوم سموي زوجي أبو زرع فما أبو زرع أناس من حلي أذنية ومنع من شهم عزدية وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني في أهل غنيمة بشق فجعلني في أهل سهيل ودائق ومنق واتيت ودائس ومنق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فأتسبح وأشرب فأتقنح كما لك وی زما خاون ابو زرع دی د کنیه نوم واغشت ورته ابو زرع وای
فما ابو زرع دا ابو زرع بس تپوسونه کې د استفهام د تعجب د پاره وما ادراک ما ليله القدر تسخبر چې ليله القدر سره نو ما ابو زرع تسخبر ابو زرع سوکو اناس من حلی اذنیا راز ورن کړو په کالو باندې وګونه زما اناسا جھکا دیا تھا راز ورن کړو پکولو زیوروں سے میرے دونوں کانوں کو زما وګونه په کالو درانه کړو راز ورن کړو یعنی خپل خپل کالی را لاغشتو دورونه جمکه عدل ته وګونو کې چاچ نو کاری په کالی را لغونه درانه کړو ځوان کړو وخت چې کالی واچې وګنا ځوان نه کړ فملا من شحم عزدیا دکړو په واز د مټه زما خورا کې را کړو نو دا مټه مې غټه شوې خدای چې خاون سره خوشاله نو غټيږي سال پسا نو ملا من شحم عزدیا دکړو په واز د باندې مټه زما عزد دې زته دا مټه مې داسې شو وبجحني زی خوشاله کړو ما پکور کې پاستوګ نه کې او بجحت الی نفسي ما تخپل ځان ډېر خوخو یعنی زی خوشاله ساتل من زه خوشاله وم اول متعدد دویم لازمی دی زی خوشاله ساتل نو ما تخپل نفس خوشاله ځان وخت زړه کې خوشاله غم مې نه کاو وجدني زده کم دی نه واده کړم وجدني في اهل غنیمه بشق زیمنتو ما د ګړو چیرلو په خاندان کې بشقن په تکلیف یعنی زما خاندان د ګډبانو په تکلیف یا شخت یا شخت که شقی د زینم دی او که شقی نو تکلیف ته مراد دی او بشق الانفس په قرآن شریف کې راغلی صلی الله علیه وسلم نو دا شق زیات اولاده وجدنی فی اهل غنیمت زیمنتیو ما دا لگو گڑو چیرلو پا خاوندانو که غنیمه گڑی چیرلو تاوی لگو گڑو چیرلو بشقن پا تکلیف زما خاندان دا گڑبانو او پا غریبه کیو نو زی واده کرم دا کورنا نو کم کور تیرا وستم وجعلنی فی اهل سهیل و عتیت و دائس و منقن زیرا وستم دا سکورتا چاہے کہ دا اسونا وازونو سوحیل دا اسواستا دا اسونو کورتا و اتویتنو دا کجاو اوازونو اتویت دا کجاوی چه کینیو پاسی کجاو شخ شخ کئی کن چخ چخ و دا ایسنو دا غوبلو پکور که دانیوی جوارو اور بشوی دا غوبل و منقن تنقیه میوو کی استعمالی اس کی وی ممیزو کشمشو قجوروی پاکی دیبا نزیدہ سے کور تراوستم چی آئے کی اسونو آئے کی کجاو بارونو آئے کی دا دانو غوبنوی آئے کی دا میوو صفیو دا سے کور تراولم چی اسونو پکی و خانو پکی دانے پکی میوے پکی ٹھیک ہے سوحیل اسونا او اتوید کی جاوے دائس دا غوبل سیزونا منقن پا میوو کی استعمالی کی تنقیہ صفی دا میوو چھانو حلق خجوری چھانائی اس کے چھانائی میوی صافی فَإِنْدَهُ أَقُول فَلَا أُخَبَّحْ داغا پا مجلس کے میں خبر کولے چرتے زما تقبیح ندا کرے چه چپ شمالے ما بچه سا خبر اوکلو بے خندل بعد هم گل مرسنگ خشت خبر اوکلو وارقد فاتصبح زبو دومنا نا وقت ما پاسیدم اما کار نو ادبو وابان مال با پاسیدم چکم خدی باند خدمتی سار وقتی پاسی اچھ خدمت پینین پا آرامو دی فاندهو وارقد زبو دکیدم فاتصبح نا وقت ما پاسیدم واشرب فاتقنه او سکل با مکول او بار با مسکل کول یعنی دا میوو با شراب اسکل اما سپابندی نوا زکا کور مالدار کور فاشرب او با اسکل با مکول ارس چو فاتقنح بار با مسکل کول
اما ابي زرع ورے ککور خیخ و خواخ ور سر جنگ کئی اندرو ور سر جنگ کئی او پرکٹے ور سر جنگ کئی نو بیم خد خپای نو دا کور دا هر یو فرد صفت کئی چه دا سی کورو چه عرص پکی زما طبیعت سرو اما ابی زرع مور دا ابی زرع زما خواخ سنگا که خواخی طبیعت خرابی بیم خندا دا خواخ صفت کئی اما ابی زرع دا ابی زرع مور سنگا فما اما ابی زرع دا مور دا ابی زرع بس صفتو نکوما حکوم حارده و بیتها فصاح حکوم ری تیلے ارتے وے تیلے دا خلق پا گوڑو کی جامع بے پفا کے ہو نو حکوم اکم وی تیلے تا تیلے ارتے وے یعنی جامع ڈیرے وی کور کے لولے پندو نو دا گوتے وے ڈکے وے و بیتها فصاح او کورے ارتو یعنی دیر سامانو نو سر کورے خکلو چشم تنگا نوا خواخ اکثر دا انگور سر شمتیا باندې جنگ کئی شمی خواخ وی زمان دا مال ارسا دا زوی مال دی ارسا خراب او زمان دا زوی دی مخ دمر دا خوار دی روخ او زمان دا زوی حال باندې رحم نکی ما اکثر خواخ انگور تا دا نو دا خواخ صفت کئی وی فما حکوم حاردا تیلی دا کور ارتے وی یعنی جامع ور سر لیرے وی تیلا گوڑے و بیر پخواہ صندقون نو بکسونا و تیلو کے بخل کو جامع کے خون تو گوڑو کے و بیر تو حافظاہ کورے ارتو چشم تنگے نوا دیم صفتو کدا خواہ ابن ابی ذرا پرکٹی ورتفاتے و دا بل خزے دا پرکٹی بیان کے زوید ابو ذرا تو ابی فممنا ابی ذرا داغ بس تپوس کرے نا پرکٹی میں مجہو کمثل شبہ و تشبعہو زراع الجفرہ تو دا مقامات نے عربی گرانا مقامات کے تصنع و تکلف تے و قبیح عربی دا او دا فصیح عربی فصیح عربی دا حماسے دا متنبی قبیح دا مقامات قبیح دا یا سما معلقہ خدا یا حماسہ وی مجہو کمثل شبہ زید املاستے پشان دا تیکی دا توریو شدبہ توری تاوئی مسئلے تیکی تاوئی یعنی لکھ زی کی بودو دا کشان نو چا لکوی خینو دا خود خاون پا دا که فرق رازی کنا خدا یاری سنشی کولے جاکا ورطا گوئی وی دی بدا وقتو جاتا خواتم لاست وتشبهه زراع الجفرہ او مارو بدلا لیچه دا چیر لکی جفرہ وڑو کی چیر لکی یو لیچه با میوارکڑا پتون دا با اخوڑا بس لام بڑا چبتا گوٹ کی بس املاست رکوٹ زیبه نیوت املاست دا منگ پکار کے بے دخل نکو دخل در معقولات حالکہ شعیب سے شو ہم تازہ وعدہ کرے گا نوئی فممنا بی ذرا دا بی ذرا بس تپوسو نکے مجہو کا مسل شدبا زید املاستے پشان دا تیکی دا توریو لگ زیو دا توری تیکی لگ زیدی سی وتشبهه زراع الجفرہ او مراو باغل لیچے دا چیر لکی جفرہ بزغالر آنے گوید کہ 4 ماہ میں باشا بنتو ابی ذرا پرکٹیم پاتے وا دا پرکٹیم ابن سے تپوس کے دا ابی ذرا دا لور ہما بنتو ابی ذرا دا غیب سے تپوس کے تو ابیہا و تو امہا و ملو کسائہا و غیر جارتہا تو ابیہا تابیدار دا پلاروا و تو امہا تابیدار دا مور و دانی آبی زمو دا پلار خطابیدارا و ملو کسائہا دکا و پخپل سادر کے یعنی خردالے و خشتا اوچا خوارنگلے نا لکا دا گڑ بنی لور نا ملو کسائہا دکا و پخپل سادر کے دانو دا پارا
دام د خزه خوخه چې لور دا غیر پاره جنگ کولی شي نو صفت وکړه چې جنگ باندې ګوانیانو سره نه خزه خو جنگ کوي نو زمو به چپم دې به کار کوي نو هغه زجارتها او غضب د ګوانیانو د پاره جاریت ابي زرع یو وینځه په وینځه د ابي زرع څنګه و د ټول کور صفت کړي دا یو بني آدم فما بنت ابي زرع دا غیب ست پوسونه کې هغه ډېر خپل و لا تبص حديثنا تبسيسا ولا تنقص ميرتنا تنقيسا ولا تملأ بيتنا تخشيشا لا تبص حديثنا تبسيسا نبي خرول خبر دا کور بار پا خرول سر و خيار و دا کور خبر بے بار نکولا دا خمقل نوکری چه دا کور خبر بار وسه ولا تنقص ميرتنا تنقيسا پټ کموې نو غلط منګه په کمولو سره میرا غلیتا وای یعنی غلا نو نو به کمول غلط من په کمولو سره خائن نه ولا تملأ بيتنا تخشيشا نبه دکې دو ته پر خو د کور زمون په خزلو هر وخت به کور صاف سات نو ده خو کمال د خدمتګار چې د کور خبره به بار تنونا غلانوا او صفای به کور به خزلو دکې دو ته نه پر خو چې دا پکې پاتې شو نو لا تبص حديثنا تبسيسا نبي خرول خبر زمون بار پا خرول سرا ولا تنقص ميرتنا تنخيسا نبي كمول غل زمون پا كمول سرا ولا تملأ بيتنا تخشيشا نبي دکولو تا پرخو دکور زمون پا خزلو نو چه دا عرصو نبي سچلو وی دا بدو دا شامتا میں چرتا خاون بار توتیو نو یو بلا خزه ولیدله نو پا هغه عاشق شو نو هغه وکړو زه پرې خو حالت دا بیبي وای خرجا ابو زرع نو خاون می چرته وته وبارتا ولا وتعبتم خاص او چاټه شربل کې دي چاټه خلک څو وخت کې شربي سار وخت یعنی سار شمله پیژنې شمله چې کوي چاټو کې ماسته کې دي به شربي داس او کچھ ته باسیو شمره ولا وتعبتم خاص او چاټه شربل کې دي انا سار فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين يلعبان من تحت خسرها برمانتين ویلی دل یو خدا ملاقش د یو خدا سره ومعها ولدان لها داوید بچو ګلالی كالفهدين لکه د چتا پشا واړه واړه پښنګړي یا واړه واړه بچی د چتوګا چتا حیوان یلعبان من تحت خسرها دی دوار لوبی کولی لاند دا تشور آغینا برمانتین پا دو انارو پا دو انارو دا آغی دا تشو خواتا لوبی کولی نو دیکی دو مطلب دی انار یا سینی دا آغی یادی چه دوار بچیونو یو پا یو سینه باندی خلیخ و بل پا بل کل بے یو تیراخ کل بے بل راخ نو لوبی کولی دا آغی پا عرخ کی یو پا یو عرخ بلاستو بل پا بل دا تشو خواتا تشی دی عرخ تاوی او دا آغی پا دو انار لوبی کولی انار سشی دی تیدی یا دادا چه دا سی بلاستا را او کناتی رو غٹیو دا عربو دا خود نو دو انارو یو پا شک نا انار بے ورو بشت دا آغی دا غدلان دی بو تا بل طرف تا ابل بر ابل طرف شک نو د دې د تشو د لاندې په دو انار لوبي کوله دومره غټ کناټیو چې د عمله اوچته شي و عرب هغه خدا خوخي چې کناټي غټي که سبا معلقه ميلي نو پنځمه معلقه کې یو شاعر د خپل محبوبي صفت کوي او ما تم يقذيخ الباب عنها وكشحا قد جننت به الجنون على حبي بسحنك فاسبحينا ولا تبقي خمور الأندرين مشعشعة كأن الحس فيها إذا ما الماء سقالتها سخينة في زمن قصيدة منين ده
دائی کی وی وما کمتن زمان محبوبی دم رغٹ کناتی یزیخ الباب عنها دروازه کی انخلی ندی خوادی ندی خوادی شی ندیم وی دو معشومان ورسرو داغی دا تشو دلان دی لوبی کولی پا انار ورسرو یو با داسی وشتبل با داغزی لکه دا پا بال چی وارلو بکی پا گیند پا غندس کی ندو ماشمانو لکه دا چیتا پشان داغی دا تشی دلان دی پا دو انارو لو بکولی دمرم پرتاو داس او دا املاس تا داس نو چی اغولی دا پاگی عاشق شو زمان دا خواهون فطلقنی زی پریخو دم ونکحها غیوها دکڑا ویددنا پس من بل خاون لکو دا غم صفت کئی فنکحت بعده رجلا سریا رکب شریا واخذ خطیا واراح علی نعما سریا واعطانی من کل رائحة زوجا وخار کلی ام زرع ومیری اهلکی وی فنکحت بعده رجلا سریا داغنا پس میں وعدو کده یو بل سری سره سری سردار تاوی سردار دا قوم رکب شریان سوریدم پا مست و غٹ اس ہمیشہ با اس للہ باندگر زیدو واخذ خطیان لاس کے بے نیزہ و خطی خط علاقہ دا پا بحرین کے داغی بانسونا مشہور دے نو نیزی کے بانسوی خواہ نو خطی اغا نیزہ دا کہ مقامات تلخیص میلے آئے کے بیان نامد واخذ خطیان لاس کے بے خطی نیزہ و دا بحرین واراح علی نعما سریا اور برسیر اکرل اما ہر قسم نعمتون دیر کور تیرور نعما نعمتون سریا دیر وعطانی من کل رائحة زوجا او دا ہر دا خوشحالی سیزنے جوڑا جوڑا راکرل وقال ما تبیوی کلی ام زرع ومیری اہلکی خرط پخبلم او لیگ اخبل خاندان تم ورکاو خاندان خو غریب ہو کر اما توی پخبلم فرا ومیری اہلکی اخبل خاندان نلیگا ویدم رخص رہو خو بیام قالت فلو جماعت کل شین عطوانیه ما بلغ اصغر آنیت ابی ذرع خدا دا چی سر کون کدا طول لا جمع کم دا غزولون بی خاون دا ابو ذرع وڑو کی لوخی تم نرسی یعنی اغا پس خباوه پرم بی خاون مالحب الا للحبیب الاول عائشہ بیوی چی دا بیان میں نبی کریم توکا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الکائنات ماتا ذکر دے دخپل خاون دیر خوشحالی اور شکر ادا نورتوائی کنتو لکی کا ابی زرع لأم زرع زبستا دا پاردا سم لکا ابی زرع لأم زرع ربارا چی سمرت خوشحالت تلیو وغیر انی لا اطلقو کی خزبتانا پریدم ذکا غخپل خز پریخیو دعوارتوین قربان تزماغ پاردا غنا زیاد بہتر ہے نو دا یولس خود بیان نبی کریم اوریدل دے او دا ځان تشبیه کړی د رستی سړي سره چې خزته خوشاله نو هغه نارینه چې خزته خوشاله دا د شریعت په نظر کې خیرکم خیرکم لاهله وانا خیرکم لاهلی هغه امتی ما ته ګران دي چې خپل تبر سره خجون تیری او زه په ټولو کې تاسو سره خجون تیر نو مدارات راي دغه مدارات ارسه ولا راوړ شزله براوړې حضرت تانوي صاحب وي نجيب خرچه به شزله ورکي ټول پیسې مو ورکو چې سان لته غواړي هدا و نه درک نه چې څومره ضرورتي ورکو دا ستاره جيب خرچه شو وانا دا بادام ګل مور ملمان دراش پیر وانه ماستر وانه نو خزه به خوشاله ساتي چې جون دې در سره اخلي دې ته مدارات شمس دا ګوره څومره مدارات چې حبشانو بلوغي کوله حضور پاک با عائشہ با سره ولاړه دی به ورته بس ته وی نسب نو چې به مولانا وی بس ته وی نسب نو چې بس ته وی او امام با قستن وی نه ما یودره ګورم چې دې ما سره سملو دري
د کائنات سردار د بیبي سره دومره نرمي کوي مدارات دیتا